سلام وخت مو بخیر. له شمشاد نه د 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د اسامبلې 8 او د اګست 9 نیټه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکا افغانستان څاري. پینټاګون له ترهګریزو ګواښونو اندېښنه لري. د ادعا ثابتولو لپاره شواهد نه لري. شهباز شریف د افغانستان حکومت د ټي ټي پي پر وړاندې پر نه اقدام تورن کړی. او په جاپان کې توپان او ځمکې ښویدنې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. پینټاګون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا دفاع وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې ترڅنګ نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پینټاګون ویاند یو خبري کنفرانس ته ویلي چې افغانستان د وسلوالو ډلو د شتون چاره د دې لامل شوی دی چې په سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام ولري. د امریکا دفاع وزارت ویاند ټینګار کړی چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. پینټاګون د دې ادعا ته که څه هم اسلامي امارات تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له وړاندې په افغانستان کې د داعش ډله ځپل شوې بللې. کانونو پټرولیم وزارت سرپرست د یو پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته تللی. دغه وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري بهرنیو چارو، مالیې، ټولګټو وزارتونو او د برېښنا شرکت استازو په مشرۍ ترکمنستان ته په رسمي سفر تللی دی. ټاکل شوي چې دغه پلاوی به له ترکمنستاني چارواکو سره په اشقاباد کې د ټاپي ټاپ او ریل پټلۍ برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا او همداراز د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیل په اړه خبرې اترې او بحثونه ولري. پخواني ولسمشر حامد کرزي کابل کې د ترکیې له سفیر سره لیدلی دي. په کابل کې د ترکیې سفیر پر خپله ایکس پاڼه افغانستان ته پخواني ولسمشر حامد کرزي د کوربتوب او لیدنې خبر ورکړی دی. د ایکس په دې بیان کې ترکیې سفیر له حامد کرزي د صمیمي او هرړخیزه توګه د ارزښتناکې دوستۍ ستاینه کړې ده. ترکي سفیر دغه راز څرګنده کړې نه ده چې په دې ناسته کې له پخواني ولسمشر سره په کومو اړینو موضوعاتو خبرې کړې دي. هوا پیژندنې ریاست نن د هیواد په 18 ولایتونو کې د اورښت او بادونو اټکل کړی دی. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزني، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، کندهار ولایتونو کې د تیز باران د اورښت او بادونو اټکل کړی دی. د دې اټکل له مخې د باران کچه په بېلابېلو سیمو کې له 15 تر 45 ملي مترو پورې ده. دغه راز هوا پیژندنې ریاست د سالنګونو په ګډون په شمالي، سویلي، ختیځو، مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کړی دی. د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت د دفتر عمومي رئیس د یونما د سیاسي برخې له مشر سکاټ سمیت سره کتلي دي. لارک څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو په سیاسي تعامل او د شته ستونزو د حل په هدف خبرې او بحثونه مهم بللي دي. ریاست الوزرا سیاسي معاونیت د دفتر عمومي رئیس ذاکر الله ذاکر وایي چې ناستې بحثونه د اسلامي امارات او نړیوالې ټولنې د نږدې کېدلو سبب کېدی شي او افغان حکومت غواړي چې شته مسایل د خبرو له لارې حل کړي. په تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 300,000 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. ټولګټو وزارت وایي په تیره اسد میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې 3,14,943 مټریک ټنه انتقالات شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ د انتقالات د هراته، نقیني، تورغونډۍ او خواف هرات بندر له لارې چې نفتي او غیر نفتي توکي پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. ټولګټو وزارت وایي د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي چې په اسد میاشت کې 14,933 ټنه ترانزیت شوي دي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې او د انارو جوس دی. سترې محکمې په غزني کې پر 2 تنو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دغه محکمې ویلي دي چې د غزني په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې پر اساس یې پر 2 کسانو چې پر غلا تورن و په محضر کې تعزیري سزاګانې عملي کړي دي.
د سترې محکمې پر عکس پاڼه راغلي دي چې د تورنو کسانو له ډلې یو تن د 2 کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 9 درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند ترڅنګ په 15 درو وهل شوی دی. له دې وړاندې د 3 شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې عملي شوې وې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ازبکستان د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په رسمي سفر ولاړ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د ملا برادر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی به د ازبکستان ترمز سرحدي ښار ته ولاړ شي. د اقتصادي معاونیت په ایکس پاڼه لیکل شوي دي چې ټاکل شوي چې نن پنجشنبه به په دغه ښار کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ازبکستان لومړي وزیر، د آذربایجان د لومړي وزیر د مرستیال او همداراز د قزاقستان او قرغیزستان د لوړپوړو چارواکو په حضور کې پرانیستل شي. یونیسف په 12 ولایتونو کې د روغتونونو لپاره یخچالونه پیرلي دي. د یونیسف افغانستان څانګې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 12 ولایتونو د روغتونونو لپاره یې 14 ستر یخچالونه پیرلي دي. یاد بنسټ ویلي دي چې په دې یخچالونو کې د ماشومانو لپاره واکسینونه او ژوند ژغورونکي درمل ساتل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د باور وړ برېښنا سره طبي تجهیزات کولی شي چې ځواکمن او دوام پیدا کړي. کرنې وزارت په تیر یو کال کې کرنې په برخه کې د څه باندې 2,500 پروژو د تطبیق خبر ورکړی دی. کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو دغه وزارت د تیر یو کال لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي دي چې تیر کال د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ برخه کې د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت 270 پروژې پلي شوي دي. دوی زیاتوي چې دغه موده کې 680,000 کروندګرو ته 3,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه او 450,000 میټریک ټنه کیمیاوي سرې هم ویشل شوي دي. ازبکستاني پانګوال د سیم کارتونو د تولید او واردولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست مولوي نجیب الله حیات حقانی د ازبکستان له یو شمېر پانګوالو سره کتلي دي. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې کتنه کې ازبکستاني پانګوال ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې د سیم کارتونو واردولو او تولید په برخه کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې حقانی بیا ازبکستاني پانګوالو ته د دغه وزارت قوانینو په مراعات کولو سره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی. بهرني خبرونه درته زموږ همکار وړاندې کوي. په جاپان کې طوفان او ځمکې ښویدنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې هېواد چارواکو ویلي چې جاپان په سویل ختیځ کې د شانشن طوفان، شدیدو بارانونو او ځمکې ښویدنې 3 کسان مړه کړي او له 40 زیات نور یې ټپیان کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې طوفان د شاوخوا 9 میلیون خلکو برېښنا پرې کړې او زرګونه کورنۍ د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ کړي. د جاپان هوا پیژندنې ادارې د طوفان د بلې څپې چې شدید باران او سیلابونو اټکل شوی هم خبر ورکړی. د راپورونو له مخې د جاپان په سویل ختیځ کې تازه طوفان سلګونه کورنۍ ته مالي زیانونه اړولي او یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیلو د لبنان او سوریې پر پوله د فلسطین اسلامي جهاد او حزب الله غورځنګ غړي په نښه کړي. د سوریې رسنۍ راپور ورکړی چې د اسرائیلو بي پیلوټ الوتکو د سوریې او لبنان پر ګډه پوله د فلسطین اسلامي جهاد او حزب الله غورځنګ 4 غړي شهیدان کړي. نړیوالو رسنیو د لبنان او سوریې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په یاد هوایي برید کې 4 کسان چې یو د حزب الله غورځنګړی او 3 د فلسطین اسلامي جهاد جنګیالي دي په نښه شوي. اسرائیلو تر اوسه د یاد برید په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر غزې او بیت المقدس د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې لسګونه فلسطینیان شهیدان شوي. یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په مرکزي برخو سویل او همداراز بیت المقدس کې 1 کسان شهیدان کړي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. له دې سره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل له اسرائیلو غوښتي چې بیت المقدس د غزې په څیر د یرغل مرکز نه جوړوي او د غزې ویجاړۍ دې په بیت المقدس کې نه تکراروي. بلخوا اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په بیت المقدس کې د فلسطین اسلامي جهاد مهم پوځي قومندان په نښه کړی. او وروستی خبر دا چې د تلګرام مؤسس او اجرایوي رئیس له فرانسې څخه د بهر کېدو له بندیز سره مخ دی. د فرانسې چارواکو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د تلګرام مؤسس او اجرایوي رئیس پاول دوره د تلګرام په پیغامونو کې د تنظیم شویو جرمونو له مخې بهر ته د تللو له بندیز سره مخ کړی.
چارواکو زیاته کړې چې پاول په تلګرام کې پرمختللي سیستمونه نه دي کارولي چې پر دغه خواله رسنۍ د څار پروسه یې سخته کړې. د راپورونو له مخې نوموړی اوس مهال د قضایي محاکمو پریکړې ته منتظر دی چې شاوخوا 15 میلیونه یورو جریمه پرې راغلی. هغه د اګست پر 24مه له فرانسې څخه د بهر کېدو سره سم د پولیسو له لوري ونیول شو. خبرونه مو هم دومره له ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.